چې هغه اقوال د علماو د دیوبند دي. ډېر ملګري د دیوبند د بدنامولو دپاره او د علماو دیوبندو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره د دشمنۍ او دشمنانو کې حساب کولو دپاره یوه خبره کوي. وایي موږ دیوبندیان یو او د دیوبند علما میلاد شریف نه مني. ما تم وایي مظهري صاحب بریلی دی او یا وایي چې دی تفردات لري. نن به درته دا مسله وښیمه. اول ورونو دا خبره ذهن کې ساتئ، دا کم ملګري چې علماء دیوبند ډېر یادی او ځان ته دیوبندي وایي او د علماء دیوبندیانو علما د دیوبند د هغې غلطه ترجمانی کوي، دا اصل کې دیوبندیان نه دي بلکې دا د دیوبند دشمنان دي. د دې علماو سره بغض دی او د دوی د علماء دیوبندو سره حسد دی. په دې نوم باندې دیوبندیان بدنامي چې غلطه ترجمانی کوي. وګوره دیوبندیان دی او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم میلاد شریف او ذکر ولادت نه مني. دا سنه د علماء دیوبند دا عاشقان د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی، دا خادمان د دین او د اسلام دی. علماء دیوبند کې لوی لوی مشایخ او علما تیر شوي، اهل سلوک او اهل تصوف والا، او هغوی ته الله تعالی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د شریعت او د دین چې کوم خدمت ورکړی دی د هیڅ چاته نه دی ورکړی. دا د الله پاک فضل او انعام چې په چا وشي. هغه لوی مشایخ او هغه لوی خادمان د دین دا خلق د دیوبند په نوم باندې بدنامي او هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دشمنانو کې حسابي او ګوروي دیوبند دا وایي دیوبند دا وایي. رونو دا اقوال دې دپاره وایم چې دا خلق مغلط نه کی. دا اصل کې د دیوبند والا نه دی او نه د دیوبند سره محبت او مینه ده، بلکې د دې په نوم باندې علماء دیوبند بدنامي او د اسلام او د دین چې کوم خدمت یې کړی هغې باندې تور داغ لګی. داسې نه ده. نن درته مختصر چې کوم کتابونه ما سره وخت هم را سره کم مختصر درته د علماء دیوبندو 60 حوالې پیش کوم. د دې 60 حوالو خلاصه دا ده چې عید چې میلاد النبی صلی الله علیه وسلم که هغې سره د عید ټکی وایي که نه وایي، خو چې صرف په تلاوت باندې مشتملي، د قرآن کریم تلاوت پکې کیږي، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت پکې کیږي، نعتخوانی پکې کیږي او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت بیانېږي. نفس دومره اندازه باندې چې څوک میلاد شریف کوي دا بدعت نه دی بلکې دا مستحب او مستحسن او مندوب دی. باقی کم میلادونو کې چې منکراتی پاغې کې ښځې راځي، پاغې کې بیګیری هلکان ګډیږي، خلق پکې چرسونه سکي، قوالیانې پکې کیږي او شمې پکې بلیږي، نو میلاد جدا شی دی او دا منکرات جدا شی دی. منکر هر ځای کې منکري، که هغه په میلاد کې وي او که بغیر د میلاد نه. که یو سړی میلاد شریف نه کوي او هلکان ګډی بیګیري نو دا روا دي؟ که میلاد کوي او که نه کوي دا کار ناروا دی. یو سړی میلاد شریف نه کوي او چرس کوي نو روا دي؟ که میلاد شریف کوي او که نه کوي نو دا ناروا دي. د دې د میلاد سره هیڅ تعلق نشته، چونکې د دې علماو په زمانه کې په هندوستان کې او خاص کر زمونږ استاسو په پنجاب او لاهور کې اکثر خلق بریلوي حضرات یا عام خلق چې دي هغوی د شریعت او د دین د احکامو نه ډېر نه دي خبر، دوی د میلاد په نوم باندې منکرات کوي. نو دا اصل کې میلاد نه دی بلکې دا ارتکاب د منکراتو دی. دا زمونږ علما د دیوبند دغه میلاد باندې رد کوي چې میلاد نه دی، منکراتو ارتکاب دی او هغې ته نوم میلاد یې هغې ته خو هر څوک ناروا وایي، هېڅ څوک ورته روا نه وایي. نفس دومره میلاد چې ارتکاب د منکراتو پکې نه وي،
تلاوت پکې کیږي، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نعت خوانی پکې کیږي، صحیح روایات د سیرت د رسول الله مبارک او صورت د رسول الله مبارک بیانېږي. اگر که په دې میاشت کې وي چې عقیده ته تخصیص اعتقادي نه ساتي، چې دا به انشاءالله د شپږمه خبره کې چې هغه جواب د اعتراضاتو دلته بیا تفصیل کومه را بشي، دا دومره میلاد شریف جایز دی او روا دی. علما د دیوبند د دې مخالف نه دي، دا اتفاقا روا دی. دغه ملګری د علماء د دیوبند چې منکراتو باندې رد کړي، ارا پورته کېږي په صحیح میلاد باندې رد کوي. زمونږ د خبرو مقصد دا دی چې او ملګرو تاسو فتوا کنټرول کوي، فتوا د خپل اختیار نه مو باسئ چې روا شي ته هم ناروا وای. یو سړی مونځ کوي، یو مشرق طرف ته، مثلا افغانستان پاکستان کې قبله مغرب طرف ته ده او مونځ مشرق طرف ته کوي، ته په مونځ رد کوي که په دې کار باندې به رد کوي. یو سړی واده کوي، یو سنت طریقه واده دی او په واده کې ډمې راولي، هلکان پکې ګډوي، نو اوس دا واده ناروا دی که دا عمل ناروا دی؟ ته به اوس خلکو ته وایې چې واده دوه قسمه دی، یو واده روا دی او بل ناروا دی. د واده د دې کې څه قصور دی؟ خو سنت دی. دغه منکرات چې دي، که د واده په نومي، که د میلاد په نومي، که د عرس په نومي، که د جلسې په نومي، که د سیرت النبی په نومي، دا ټول چې دي چې منکرات دي، هر څه نوم چې ورته الیا ناروا دي. او چې منکرات پکې نه وي، که هغې ته جلسه د دستاربندي وي، که میلاد شریف ورته وي، هغې باندې علما دیوبند ردونه نه کوي. خو د اسلام او د دین خدمت دی. دې په باره کې به درته 20 حوالې درکم چې ستاسو اطمینان حاصل شي. اولنۍ حواله فتاوی رشیدیه. فتاوی رشیدیه اول جلد او صفحه د 280 او دا مکتبه ده مؤتمر المصنفین د دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک والا. دا اول جلد او دې کې صفحه د 280 دې ځای کې داسې وایي: مجلس مولود مجلس خیر و برکت ہے. مجلس د مولود شریف دا مجلس د خیر او د برکت تے. در صورتی کے ان قیودات مذکورہ سے خالی ہو، چې د دې قیودات مذکورہ نه خالی وي. بیا وروسته هغه منکرات وایي چې دا منکر پکې، دا منکر پکې، روایات موضوعه پکې بیانېږي، نو بیا هغې ته خو موږ هم ناروا وایو. دا فتاوی رشیدیه رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اول جلد او صفحہ دا 280 مؤتمر المصنفین دا دارالعلوم حقانیه اکوڑا خٹک نوشیر. دویم نمبر حوالہ فتاوی دارالعلوم زکریہ. دا فتاوی دارالعلوم زکریہ دا اول جلد او صفحہ 251 تے. مکتبہ دا زمزم پبلشرز دا مکتبہ دا او اول جلد صفحہ دا 251 دیوائی والاحتفال بذکر الولادت الشریفت ان کان خالیا من البدعات المروجت فهو جائز بل مندوب کسائر اذکاری صلی اللہ علیہ وسلم. دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت شریف پا ذکر کے مجلس جوڑول کہ دا بدعات مروجو نخالی وی دا جائز دے بلکہ مندوب دے، لکہ باقی اذکار چی دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دی. علماء دیوبند میلاد شریف تا ناروا نوائی، غلط ترجمانی دا ملگری کئی. اول جلد فتاوی دارالعلوم زکریہ اول جلد صفحہ 251 زمزم مکتبے والا. درم نمبر حوالہ فتاوی رحیمیہ دویم جلد او صفحہ دا 15 دا دویم جلد او صفحہ دا 15 مکتبہ دا مکتبہ قاری محمد مرویس بلخ مزار شریف افغانستان کے دا چاپ شوی دا. دیزے کے وائی دا مولود شریف کولو متعلق شریع حکم صدے. جواب: دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت شریف ذکر او دا دو صلی اللہ علیہ وسلم ویخت مبارک لباس او نعلین پنی
او د ده صلی الله علیه وسلم ناسته ولاړه، خوراک او اسکاک، خوب او ویخه وغیره حال بیانول او اوریدل مستحب او د رحمت او د برکت د نازلېدلو موجب دی. بلکې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ذات ګرامی سره چې د کوم سیز لږ ډیر مناسبت وي، لکه د ده صلی الله علیه وسلم پڼو خوري او د ده صلی الله علیه وسلم بول و براز، بلکې د ده صلی الله علیه وسلم د سورلی او د خر متیازي او خلا ذکر هم د ثواب نه خالی نه ده، خو چې په صحیح حدیثو معتبر روایتونو ثابت وي او د ذکر طریقه هم مطابق د سنت وي. دا بیا رستوی کپکه منکراتو بدعاتو بیا ناروات. د مولد شریف په جواب کې دا وایي فتاوی رحیمیه دویم جلد صفحه دا 15 او مکتبه د قاری محمد مرویس بلخ مزاری شریف. سلورم نمبر حوالہ کفایت المفتی. دا کفایت المفتی دے، مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ دی کی جلد اول او مکتبہ دا دار الاشاعت دا کراچی صفحہ دا یوسل یوکم 50 دیوی مولود شریف پا بارکی تی پختن شوی دا او اغی کی دا قیودات پختن تی شوی دا. دے جواب کے اس سوال میں جتنی باتیں مذکور ہے ما تا اردو سمن رازی پا اغی خپن شی او بلدا دا چی دارنا را تا مخامخ دا نو چی زدی گروپ تا گورم بیا دی تا گورم نو را تا نخ کاری. سوال میں جتنی باتیں مذکور ہے ان میں سے صرف نمبر 4 بلا تخصیص تاریخ و یوم جائز ہے، باقی افعال کا ترک لازم ہے. کہ تخصیص اعتقادی پا کے نساتی کہ انشاءاللہ دا سوالوں پا جواب کے بدا مسئلہ در توازی حکم دے. بیاوئی مروجہ مجالس میلاد کا منعقد کرنا ہی بھی اصل ہے. وعظ کے لیے مجلس منعقد کی جائے اور وعظ کی اثناء بیان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات اور فضائل بیان کر دیجئے. اس میں حضور صلی اللہ کی ولادت شریف کی صحیح واقعات بھی بیان کر دے. اس قدر جائز اور درست ہے. مقصد دا دے کہ صحیح روایات سرا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم واقعات دا ولادت بیان کے دیکھیں اس مشکل نشتا. کفایت المفتی اول جل صفحہ یوسل یوکم 50 مکتبہ دا دار الاشاعت اردو بازار کراچی. 5 نمبر حوالہ دا عبارتونو کی چکم اشکال در تخکاری تاسو تا دا یو بل جواب پکشتا یو که لگ اجمال لے بلکہ تفصیل لے خپل چی فکر پیو که یو کتابو گوری بیا مو اشکال ختمی ومانا بیا خبر اگ دیگی. 5 نمبر حوالہ ارشاد المفتیین حضرت علامہ مولانا حمید اللہ جان سے مکتبہ دا مکتبۃ الحسن لاہور والا دا جل نمبر دے اول صفحہ دا سلور سوا او یولس دیوی عید میلاد النبی گورا دی که دا عید لفظ شتا گورا دیر ملگری چوائی چی علماء دا دویبند دا عید لفظ ورسر نمانی دا دپ بارک بیا فتوہ ورکی. دیوی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید لفظ دے پکی کا جلوس اس طور پر نکالنا کہ اس میں بدعات و خرافات نہ ہو اور اس کو سنت نہ سمجھا جاتا ہو بلکہ خوشی کے ایک رسم سمجھ کر منایا جاتا ہو تو جائز ہے. جو سنت در رسول اللہ مبارک ورتنوائے اور در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دراتک دا خوشحالی یا رسم جوڑے چپدی میاش کے رسول اللہ مبارک راغلے داوئی بالکل جائز دے. اور ہمارے بعض بزرگوں کا اس جلوس میں شرکت کرنا یا اس کی سرپرستی کرنا انہی خرافات اور بدعات سے عوام کو بچانے کے لیے ہوتی تاکہ بدعتیوں کے کنٹرول میں نہ آئے. وہی پدی جلوسنو کی زمنگ دا مشران ذکر شریکیں گی چی عوام دا بدعات نہ بچ کی چی بدعات پکی نہیں پاگا جلوسم دے وے جائز دے. عید میلاد النبی لفظم پکے دے دا جلوس لفظم پکے دے. داد ارشاد المفتیین مفتی حمید اللہ جان سے مکتبۃ الحسن اردو بازار لاہور اول جلد